ښه ته دې ورته وایه چې تا څومره زده کړې کړي اسلام کې اسلامي زده کړې دې څه دي چې ویې ګورې بیغ به یا وروره اکوړه مسجد مدرسې ته وځي یا به وروره کوم بل چېرته وځي چې په زیړ کتابونه به یې لوستي د هغه پر بنیاد باندې به دا راځي دا به د ډاکټر ذاکر نایک باندې دا نفی کوي دا به په هغه باندې نیوکه کوي نو دا رقم ته موږ در سره نسو منلی موږ هم انسانان یو موږ واښه نه خورو موږ ډوډۍ خورو موږ په خبره باندې پیږو موږ ذهن کار کوي موږ ته معلوم دي دغه اوس دغه نیکټایي پرېږدئ ولې موږ نیکټایي دومره غټه موضوع جوړه کړله دا اوس د 2 کاله کېږي ښوونځي تړلي دا اسلام په کوم ځای کې راغلی چې ته ښوونځي وتړه پوهنتونونه دا په کوم ځای کې راغلی چې ته وتړه له دې نه نور غټه خبره غواړي تاسو د طالب او د دې ملا له خولې نه یې واورئ بالکل دا یو خرڅ شوی اجیر او غلام دی چې د دې پر وړاندې باید موږ او تاسو افغانان ټول که د لر دی او که د بر دی باید پاڅېږي او د دوی پر وړاندې وروره ګله چې هر رقم کېږي لفظي په لیکلي بڼه په کتاب په څه د وسه کېږي باید د دې ملایانو د دې طالبانو پر وړاندې موږ ودرېږو دوی نور موږ په ټولنه کې باید ځای دوی ته ورنه کول سي بالکل دلته موږ سره یو بل ملګری را یوځای سو دا د موږ د کوزي پښتونخوا ملګری د جادو جنات بد نظر کا علاج میرا خراغلاس درته وایي ملګریه تا دپاره به زه دا سکرین هم غټ کړم که چېرې بیا تاسو خپل دغه ان کوئ کمره ځکه ته خو په کمرې باندې غږېږې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام په خیر راغلی